ملنګیان دې دغه عاجزي په ځان کې راولي چې یو قسم د اقسامو په یو طریقه د طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تا ته راورسېدل او یو عالم دا وویل چې پلانکی کار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی اول خو ورته ووایه چې علی الرأس والعین دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی زه کوم که دې نسو کولی بس دا ورته ووایه چې د پیغمبر علیه السلام سنت دی ما ته قبول دی الله رب الجلال دې توفیق راکړي چې عمل ورباندې وکړم یا د الله رب الجلال د دین هر شعبه تا ته راورسېده چې دا د اسلام شعبه ده بس هغه ته ځان تسلیم کړه چې د الله رب الجلال د دین شعبه ده موږ ورته تسلیم یو موږ ورته منقاد یو موږ غاړې ورته پرتې دي تا ته یو چا وویل چې دغه نیک عمل مستحب عمل دا د اسلافو لار ده دا د اسلافو عمل ورته به ورته ووایه چې که دې په وسه عمل په وکړه که نه لا بس ورته ووایه چې بس زه قناعت یم موږ ورته منقاد یو بس دا وخت کې د ملنګي کمال ته رسېدلې ده په دغه وخت کې په تا کې کمال عاجزي راغلی ده په دغه وخت کې ته هغه مقصد ته ځان رسولی چې ستا په شان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاحسان ان تعبد ربک کانه تراه احسان دې ته ویل کېږي د پروردګار عالم عبادت داسې وکړه لکه چې رب کائنات الرحمت او فیضات چې وینې په دومره اخلاص الله رب الجلال ته ودرېږه دا دومره اخلاص هغه وخت په تا کې راځي چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه دې ته رسېدلې چې د پیغمبر علیه السلام مینه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخیستل شي ستا شوق ډېرېږي ستا غیر اختیاري درود ویل کېږي او د الله رب الجلال د اولیاءو او د صحابه او تابعینو کیسې چې کېږي ستا محبت ډېرېږي ستا کردار ډېرېږي ته په ورځ په ورځ دین ته تسلیمېږه دا عاجزي ده په طریقه او تصوف کې مهم کار عاجزي ده او په دغه طریقه به روانه زموږ ستاسې خلک پر یو طرف باندې یو قسم عاجزي کوي د هر چا لاس ورمچوي دا یو طرف ته عاجزي ده بل طرف ته هر کم عالم باس ورته وکړي د ښکنځلو او بد ورته وایي دا عاجزي نه ده دا د عاجزي ته خالي او پوښ راغوستل دي عاجزي دا ده چې په یو نوع د انواعو د الله رب الجلال دین مخته دی مخته بیا په یو نوع د انواعو د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابع جوړه دي تابع جوړه کوشش پدې دای اوراس تر بلې بلې فکرونه دای چې فکر کې ماشان به دې فکرونه داوا څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تابع جوړ سم څنګه به الله رب الجلال او عابد بنده جوړ سم څنګه به الله رب الجلال دا اولیاء او محبت خپل کوم څه سوچونه داوي بل طرف ته سوچونه نه وای الله رب الجلال